امریکا باید د خپلو تیرو کړنو حساب ورکړي. د افغانستان اسلامي امارت د امریکا د بي پیلوټ الوتکې هغه برید غندلی چې په کابل کې د یوې کورنۍ 10 ملکي افغانان وژلي او څرګندوي چې امریکا باید د تیرو وژنو او ظلمونو مسؤلیت پر غاړه واخلي. امریکا د اګست په 9 د کابل په 15مه ناحیه کې د استوګنې پر یو کور هوایي برید وکړ، خو هغه مهال ویل چې د داعش غړي وژلي او اوس یې منلې ده چې دا یوه تېروتنه وه. د اسلامي امارت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد چینایي رسنۍ ته ویلي چې دا یوازې یو برید نه دی چې دوی ترسره کړی، دوی په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان ملکي خلک وژلي دي. مجاهد زیاته کړې چې دوی په ځلونو د ملکي خلکو په کورونو بریدونه کړي او د دوی وروستی برید د یوې کورنۍ 10 غړي وژلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د اسلامي امارت ویاند ویلي چې امریکا باید د خپلو دغو کړنو حساب ورکوونکې وي. مجاهد وایي امریکا باید د خپلو تیرو کړنو حساب ورکوونکې وي او له افغانانو سره د وژنو او ظلمونو د جبران لپاره کار وکړي. مجاهد هم ویلي دي چې ټاکل شوي چې نړیواله ټولنه له موږ سره ښې اړیکې ولري. موږ اوس هم د ملي ګټو په چوکاټ کې له نړۍ سره مثبت اړیکې غواړو. موږ له یوناما سره بشري مرستې همغږي کوو. موږ د غرض د بشري حقونو په برخه کې له یوناما سره همغږي روانه ساتو.